سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. له بده مرغه تاسو خبر یاست چې د غربي استخباراتو په امر باندې هغه د په افغانستان کې مخابراتي کمپنیانې ټوله ودرېدلې، انټرنیټ بند سو او ټول ټلیفوني اړیکې لا ورسره بند سوي دي. د دغه کار سره په افغانستان کې تجارتي راکړه ورکړه په ټپه درېدلې ده. یو که داسې ووایو چې په میلیاردونو افغانۍ یوازې د دغه 2 ورځو کې موږ تاوانونه کړي دي، نو دا به کم نه اوسي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د مخابراتي سیستمونو بندېدل، انټرنیټ بندېدل او تلیفوني اړیکې بندېدل پر تجارت باندې څومره اغیزه لري او د افغانستان اقتصاد ملا به څومره ماته کړي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږو. ښه، تېره ورځ نه، دا بیخي یو کال وړاندې ما تاسو ته په یو څو ویډیوګانو کې دا خبره کړې وه چې دغه بدجنسه انسان چې اوس د امیر په نامه باندې په افغانستان کې نه پوهېږم چې دا ژوندی دی نه دی، چې د دې په داسه باندې بیا چې نور استخباراتي ډلې وشاتې ولاړ دي چې څه فرمانونه په دې ملت باندې تطبیق کوي او دا جاهل احمق انسان هم خپل د حدرس نه پوهېږم چې دا ژوندی دی. که ژوندی اوسي خو لعنت دې په ده اوسي، او چې مړ اوسي هم خدای دې د اخترین دوژخ ځای کړي چې دا وطن یې داسې در په دره کړلو. نو د ده په امر باندې یو کال وړاندې ما تاسو ته وویل چې مخابراتي انټرنیټ بندېږي او هغه د انټرنیټ هم بند سو. اوس د انټرنیټ د بندېدو سره زموږ تجارتي اړیکې څه ډول دي او زموږ ټول سیستمونه په څه ډول باندې کار کوي. زه یو خبر تاسو ته کوم، که راسم اول کې پر بانکو باندې خبرې وکړو چې ټول راکړه ورکړه تجارت دغه نن سبا هر څه چې کېږي دا په بانکونو کېږي. بانکونه چې دي دغه ټول د کابل په سرور باندې وصل دي، بیا هر ولایت او هر شبکه هر نمایندګي دا چې د کابل د سیستم سره وصل دي او دا هم د نوري فایبر د طریقه کابل او د ټولو انټرنیټي سیستم سره دوی وصل دي. اوس چې انټرنیټ ورسره بند شوی دی، موږ په کلي ډول باندې بانکي خدمتونه مکملا یعنې په ټپه درېدلي دي. یعنې په یو هېواد کې چې د پیسو راکړه ورکړه نه اوسي، یعنې معنا دا ده چې تاسو زراعت کوئ، تاسو بزګري کوئ، بزګري کې تاسو یو ټکی اوبه ونه لرئ. یعنې تجارت دپاره انټرنیټ او مخابراتي سیستمونه دغه دي لکه اوبه چې زراعتي مځکو ته کښتونو ته تاسو د اوبه غواړئ، ضرورت لرئ، همدغه ډول باندې مخابرات د تجارت دپاره فرض دی. بیا تر هغه وروسته چې تیر سو د یو تجارت دپاره پیسې تر هغه هم فرض دی، لکه دا چې د کښت دپاره تاسو مځکه ولرئ. یعنې تاسو مځکه ونه لرئ او تاسو وایئ چې یاره زه خو کښت کومه، نو که مځکه د هماغه د پیسو ارزښت لري چې کله پیسې تا په درلودل ته تجارت هم کولی سي. اوس په افغانستان کې هم اوبه بندې سوي دي، هم په مځکه بنده سوې ده. یعنې تاسو فکر وکړئ چې نو تاسو راسئ په دې زراعتي سیستم باندې تاسو یو بزګر ته ووایاست چې نه اوبه در کوم نه مځکه را کوم، تاسو ماته حاصل ماته په لاس راکړئ. دا کوم عقل مني؟ خو بس همدغه جاهل احمق انسان د ادرسه راځي او نور احمقان هم چې د تر د کابینې کې ناست دي، هی ظاهرا یم چې هغه څومره ایوان صفته انسانان دي چې د جاهل امر مني یا د نور استخباراتي ډلو امر مني چې تاسو پر تجارت باندې هم ځمکه بنده کړې ده، هم ځمکه ورته بنده کړې ده او هم اوبه ورته بند کړي دي. دا په کوم انسان په کوم عقل باندې دا منل کېږي چې او تجارت باندې ته داسې دا هر څه بند کړه؟ اوس بیا تجارت چې مملکت دپاره څومره مهمه دی، هغه بیخي د یو ماشوم ته هم د هغه خبره که وکړي، هغه ماشوم هم په دې پوهېږي. هغه حاجت نشته چې زه اوس ته تشریح ورکړم چې تجارت د یو مملکت دپاره څومره ضروري دی. همدغه ماښام ډوډۍ، همدا ژوند، همدا حرکت، همدا چې ته د کوره وځې، داسې دا ټوله په تجارت باندې تړلې دي. ستا چپلکې په تجارت تړلې، ستا جامې په تجارت تړلې دي، ستا بوټونه او مثلا سایکل لري، موټر لري، دغه ټوله په تجارت باندې تړلې دي. تجارت باندې سو دا هر څه بندېږي. دا کوم عقل ملي چې ته انټرنیټ او مخابراتي شبکې او د هغه سره بیا بانکي خدمتونه هم ورسره لغوه سي، دا ټوله پر تجارت باندې ته 2 ورځې پر یو مملکت باندې ته بند که.
دا یو سالم عقل خو بیخي هېڅ نه مني چې دا امکان نه لري چې ته 2 ورځې مخابراتي کمپنۍ بندې کړه او دا هم د یو دغسې جاهله احمق انسان په مخ باندې او بل نور انسان حیوانان چې هلته تر کابینې لاندې دي دا ذبیح الله مجاهد دی دا خو لږ انسان معلومېږي دا څومره احمق انسان سو دا یې څه رقم مني هغه عبدالغني برادر څنګه د دغه جاهله احمق خبره مني دا څه رقم منل کېږي چې د اقتصادي شورا مشر عبدالغني برادر دی هغه څنګه د دې د اوس هم د دې احمق جاهل انسان خبره مني او ټول مملکت باندې ټول تجارت په 2 ورځې دپاره سټک ولاړ دی هیڅوک اړیکې نسي نیولی ایران دی چې دا اوس د کوم جاهل د کوم لعنتي تر کنټرول لاندې به دوی راغلي دي خدای دا ملت دغسې ووالو داسې تباه یې کړلو چې دوی په ډاکټر صاحب نجیب پر حکومت باندې ناشکري وکړله چې موږ مسلمان حکومت غواړو اوس دغه د مسلمان یو احمق انسان در باندې راغلی د مسلمان په نامه باندې یو کافر راغلی د مسلمان په نامه باندې در باندې ناست دی او دومره ظلم در باندې کوي دومره ظلم در باندې کوي چې د انسانیت په داسې کې هغه داعش لا ولاکه کړي اوسې چې دا وحشیانې اوس در باندې کوي دا کوم کارونه چې اوس دوی شروع کړي دي دا خو غیر انساني دي یعنی پر یو بزګر ته ووایه ما ته حاصل راکړه زه نه تا ته مځکه راکوم او نه هم تا ته اوبه درکوم خو ته ما ته حاصل راکړه دا کوم عقل مني مګر همدغه جاهل احمق انسانانو ویلي دي چې موږ نه پوهېږو انټرنټ د پاکستان خو تاسو د پاکستان اولاده یاست د پاکستان تربیه کړي سپیان یاست انټرنټ د افغانستان د پاکستان راتلو هغه د ایران راتلو د ترکمنستان راتلو د تاجکستان راتلو د چین راتلو د هر هېواد سره موږ وصل وو یعنې د 48 ساعت دپاره تاسو تجارت په ټاپه درولی دی بل اوس د مخابراتي شبکې د وسیدو سره دا زیاتره موټران په سرحداتو کې ولاړ دي چې هلته ګمرکات اوس د انټرنټ سره وصل وه هغه اوس وصل نه دي او د دوی سیستمونه نه رس کېږي دا نږدې یوه هفته کېږي په ګمرکاتو باندې هلته موټران ولاړ دي چې د دغه احمق انسان د لاسه د ټول ترانسپورتي نظام په افغانستان کې په ټپه درېدلی دی او تلونیوز بیچاره باندې فشار راوړل کېږي چې ته ورځه ویډیوګانې جوړ کړي چې په هم خلک بیخي په ښه ژوند کې هیڅ مشکل نشته هیڅ په افغانستان ګلزار دی که مخابرات بندېږي هم مشکل نشته او که انټرنټ بندېږي هم مشکل نشته خو دا رقم ویډیوګانې جوړول د تلونیوز د ادرسه دا پر دوی باندې مستقیم فشار دی چې راوړه خلکو ته ووایه چې مشکل په افغانستان کې نشته څنګه مشکل نشته چې تا باندې بانکي نظام بند کړی دی تا باندې تجارتي سیستم بند کړی دی او د ټلیفوني اړیکې دې بند کړي دي په سرحداتو کې ټول موټران ورته ولاړ دي هلته ګمرکاتو کې تسویې حسابونه نه کېږي مالیات نه اخیستل کېږي ټول موټران هلته په ټپه درولي دي دا او دلته تلونیوز راپورونه جوړوي چې په افغانستان کې خیر و خیریت دی یوازې یو څو چیک پاینټونه په څو وزارتو کې ډېر شوي دي بل مشکل نشته په افغانستان کې دا کوم سالم عقل دا مني نو د دې حالت چې راسي نو خو دا وطن خو مخ پر تباهي باندې روان دی زموږ تاریخي آثار زموږ تاریخي اسناد رهباني اشرارو په وخت کې لعنتي وسوځوله دا لعنتي راغلی دی زموږ ټول هویت او زموږ ټول تاریخ له منځه وړي او د افغان په نامه باندې راغلی دی لنګوټی په ځان باندې والی چې زه مسلمان یم او د همدغسې جهالت د ادرسه باندې ټول وطن ټول ملک او ټول تاریخ د بلې وړي دا جاهل انسان او موږ هېڅ نشو کولی ځکه چې غربي ملکونه ګرده د دې وشاته ولاړ دي هره ورځ کې 80 میلیونه 100 میلیونه ډالر هره اونۍ کې ورهاستي دوی وایي چې تا 100 میلیون ډالر راستوم نور هر څه ورباندې بند کړه د خلکو ته ماښام ډوډۍ ورته رسوه غنم ورته رسوه بلا مشکل حل دی نور کې انټرنټ هم ورباندې بند کړه تجارت هم بند کړه د دوی اصل و نسب هم له منځه یوسه ملنډې هم پر ووه نور چې څه بدبختیان چې ستا د وسه کېږي پر باندې وکړه ځکه چې 40 میلیونه 100 میلیونه هره اونۍ کې امریکا ورته راهستي د هغه هماغه 100 میلیونه په اساس باندې د ملت ته یو څه ډوډۍ برابري چې ملت د ژوندی پاتې شي چې د پردوی باندې راپورته نه شي نور نه بس د هماغه غربي میډیا او غربي هیوادونو پلانونه دي په دې بدبخت ملت باندې تطبیق کېږي نو اوس په دغسې ویډیو کې څوک ولاړېږي زیاتره ملګرو راته ټلیفونونه کړي وه چې هغه په ایران کې وه دوی ټلیفونونه کړي چې په ګمرکاتو کې دا زموږ هر څه بند دی ته یو ویډیو جوړه کړي چې تجارت په ټپه ولاړ دی تجارت په ټپه ولاړ دی د دغه دپاره الله چا ته وایو وروره چا ته ووایو چې دا تجارت په ټپه ولاړ دی دا کوم انګریز چې دلته په چوکۍ باندې ناست دی د افغانستان امیر خوځان جوړ کړی دی د ګوډ مولا په رقم باندې کارونه کوي دلته ملت څه کولی شي
برای تر اوسه ما شاید 150 ټلیفوني اړیکې د ایران او د کراچۍ څخه ما ترلاسه کړي اوسي چې دغه تجارانو ویلي چې زموږ تجارت په ټپه ولاړ دی، موږ هېڅ ارتباطات نه لرو، هلته ګمرکات فعالیت نه کوي، بانکونه فعالیت نه کوي، هلته د پیسو راکړه ورکړه بنده سوې ده، هلته ټلیفوني اړیکې بند سوي دي او د دې لپاره د تجارت تاوان دی. دا خو ټوله پوهېږي چې تاوان دی، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې تاوان دی، خو چا ته وایي؟ څوک لري په دې بسته دنیا کې؟ ته څوک لري افغانه؟ هېڅوک نه لري. که دا خاینه ډله نه غواړي، دا تروریستي ډله نه غواړي، خو بیا مسعود تروریستي ډله در باندې راځي. کوم یې غواړي؟ دواړه هم دغسې واچیان دي. نو هیلهمند یم چې پر دوی باندې الهي ټکه راسي، ځکه چې د دوی دپاره نور هېڅ شی موږ د واسه نشته، نه ملت ورباندې پورته کېدلی شي، ځکه چې ملت هم بیچاره خالي لاس دی، هېڅ هم نشي کولی. دا د نن ورځې ویډیو هیلهمند یم چې دا وطن یو ښه ورځ وویني. په دغسې بدبختي باندې زه هېڅوک نشي کولی چې یعنی که موږ راځو یو مملکت ته وایو چې تجارت په ټپه ولاړ دی، دغه خلاص که دا سړی حیرانه پاتې کېږي چې زه څرکم دا ورځ څنګه په دې وطن باندې راغله چې زه یو انسان راځم دولت ته وایم چې ووروره تجارت په ټپه ولاړ دی، مملکت په ټپه ولاړ دی، دا ستاسو د لاسه دی. دا بیخي یعنې زه والله بالله چې زه نن په دې ویډیو کې زه حیران یم چې څه ووایم. بیخي د ویلو لپاره څوک شی نه لري. هغه یو شعر دی وایي گر چیزی گندد نمکش میزنیم وای از آن روز گر گندد نمک. نو اوس وایي هر څه چې خراب څه خو په مالګې ورباندې و چې جوړ سي. نو حیرانه په دې ورځو کې که مالګه خرابه سوه نو بیا په مالګې باندې موږ څه وکړو؟ اوس خو پخوا خو که هر څه مشکلات راته حکومتونه حلوله، اوس چې حکومت تباه دی، حکومت په چا جوړوي؟ او که هر څوک هم خورسر هر چا خورسر پورته کوي په سر یې وهي او وژني، هېڅ چا ته دوی پندواز نه دی. یو تروریستي ډله ده. بس نور اضافه خبرې نه کوو دا ویډیو کې، دا درد دی. مننه. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کوئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کوئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کوئ او چینل سبسکرایب کوئ.